د نبی علیہ السلام ملاقات شو د لوی پیغمبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے موسی علیہ السلام درته وایا چې ستا قوم کې ډلې د سنه جوړ شلو خپل موضوع تراغلم. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل زما په قوم کې چې کلا ډلې زیاتېدلې دا غي لوی وجداوا چې لومبه زما په قوم کې یو ګناه روانه شو. د هغه ګناه د وجنه زما قوم خورز اون لیدلا. نبی علیہ السلام ته تپوس کی کوم ګناه وا چې ستا ټول قوم په الله تبا کو. موسی علیہ السلام ته فرمایل اے د دو کونو سرداران زما په قوم کې د خزي او خاون په منځ کې رشتہ جوړه نه وا. زما په قوم کې ړومبه خزا د خپل خاون نافرمانه وا. زما په قوم کې ړومبه غټه ګناه دا وا چې خزي با خپل خاون تلیدل نه د خپل خاون نافرمانی به کولا. خاون به د خپل خزي حقوق نه ادا کولو خزي به د خاون نه ادا کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سونه برکړلو یا رب العالمین یا الله زما امت ته خدای د دې فتنې نه نجات ورکا. یا الله زما امت ته د دې فتنې نه ورکا نجات. نبی علیہ السلام به فرمایل خپل زنانو ته ترغیب وکي اے زنانو د الله نه ویریږئ بغاوت مکوئ سرکشي مکوئ زګه د دنیا په مخ باندې خزه مور دا خزه د معاشره د پاره زیب او زینت ته. خزه د ګاډي د چلولو مثال دی دا د ټیر مثال ورکي که په ګاډي کې هر څه برابر وي خو د ګاډي ټیر نشتا هغه ګاډي ته سو ګاډي نه وای هغه منزل ته نه رسیږي. که دنیا کې یو سړی ډیر رمضان له متقی او فرزګار وای او دی واده نه کوي زه واده نه کوم زه بزرګم زه نیک سړی نو د دې سړي تقوا دا سه ګاډي دی دا چټيري نشتا همیش په وسه ځکه ولاړی خنوي ګاډي دی د جاپان نه راوسته د جرمني نه راوسته خو سر خورلي کې ټیر نشتا نو سه به دا بیا فایده پنه اوچتيږي. یو سړي تقوا ال مکمل شي چې دا د صالح بیبي خاون جوړ شي. دغه توسراغلم بیبي صالحه دا د معاشره د جلیدو یو وسیله دا او ذریعہ ده. او کدا زنانه خپل ځان او پیجنی خپل مقام او پیجنی چې زه د څومره مقام خاوند ایما. موسی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ځکه ولاړو یو زنانه اولیدله لری پډیر بور او بد حالات کې اولیدله خراب حالات کې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تپوس کو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کو چې دا څوک دا چا ورته ویل چې اے موسی علیہ السلام دا یو ډیره خراب خزه ده. وی وجه صدا وی مال دولت ورسره ډیر زیات ته خود دین خپل خاون ډیر زیات خپه دی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا خزه په ورځ د قیامت باندې د جهنم په تورو کندو کې پرتای. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه دی خزله دا خبره ورسېدله چې دا خو ډیره خطرناکه خبره ده لاړه د خپل خاون نه عفو غوښته چې ما معاف کا زه خو په ډېر لویه ګمراهۍ کې واقع یم ما ته عفو وکړه ما معاف کا. هغې ورته ویلې ډېره ښه ده بیا خو به نافرماني نه کوئ نه بس چې عفو ورته وکړه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام څه ډېره موده بعد دا زنانه وفات شوه. الله جل جلاله ورته حکم کوي ای زما کلیمه لاړ شه پلانکي ځای کې یوه زنانه وفات شوې ده د هغې جنازه وکړه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان کلی ته راغی چې ویلې درو ما هغه ښځه ده چې هر چا به سر ټکولو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دا خو ما ویلو جهنم ته به ځي او الله وی جنازه یې وکړه به جنازه یې وکړه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته رب العالمین فرمایل ای زما کلیمه که د دې زنانه چا نن مونځ د جنازې کړی ټول ما جنت ته ورسول. وی یا رب کریمه دا څه وجه ده؟ وی وجه دا ده چې دې بیګا خپل خاون راضي کړی و. خزی ته ګوره دومره لوی مقام دی. جهنم د پیغمبر گفتو لیکن الله دې توبه ویستله د توبې دروازه بند نه ده. غرض مې دا دی چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې کچانه نافرمانی شوی وه او د موسی علیہ السلام د خولې نه دا ووتل خو هغه تایبه شوه توبه یې وویستله. د جنت په اهمو زنانو کې الله شماره کړه. زمونږ زنانو ته اوس دا پکار دی چې مونږ کوم یو عمل وکړو چې الله پې مونږ نه راضي شي. زنانو ته زما درخواست دا دی چې زما आवाज اوري ګندې تاسې زنانو زما په منځ کې سفیران شي
تاسو دا سفارت کوي دا خبر ور ورسوي لومبه هغه خزا چې هغه مستور وي پرده کې وي او دا زنانه د خپل خاوند خوشالي دا یاد ساتي چې دغه زنانه د پاره د ټولو نه اهمه تقوا او اهم مقام په دغه کې دی چې خپل خاوند ته نه خوشالي. سار مې یو کتاب کتلو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي چې کم خاوند د خپل خزینه ناراضي د دې خزې ټول اعمال مردود دي الله تقبل نه دي. څومره اعمال چې کوي قبول نه دي. یو خزه ده خاوند ته خوشاله دی دغه زنانه که څومره کمزوري اعمال کوي پرشتي ورته ولاړي د دې عمل ته تصحیح ور کوي. مثال د دې داسې دی دا بوس نه دي لري بنوز نور خو زه بلد نه ما د بار معاشره کې تاسو خبل دي زمانہ دا بوس که تاسو خېلی په پاکستان کې با سکنجر اتلل داسې دو پټي به تنه تاوي درې پټي او دا بوس کې سکنجه کړیو داسې یو غاټلې به تنه جوړه کړي وا دا بوس په پند کې نه راغونډي کې سر خوللی خو چې کله سانچي ته وړاندې شو نو به تنه بلاک جوړ کو بلاک تنه جوړ شي. زنانا کزان او پیجنی نو دا د معاشري د پاره یو بلاک ته دا یو سانچا دا هر څه برابر ولې شي. او کله دا زنانه ځان اون پیجنی خپل مقام اون پیجنی او ځان داسې کی لکه په کوسو کې ګرځیدن کی چرګا نو اهمیت به لاړ شي ختم بشي مقام او روب به ختم شي. دیو جنا امام حسن بصری رحمت الله علیه ته چاول چې پلان کې عالم داغي زنانه انتهایی پرهیزنا کړه. دیو جنا علما او تم دا پکار دي چې د پردې ډیر لحاظ ساتي. علما د پردې لحاظ ساتل پکار دي. کوم عالم چې داغي د خزي پرده نه وي هغه موږ پس امام ابو حنیفه سه وای مونږ ور پس مکه وای مونږ ور پس مکروه دي او کچاو کو نو دعا به نه قبليږي. عالم لدا پکار دي زمون اکثر دا سه بعض عادتونه دي چې هغه الله ته خوښ نه دي. نه ستر لومبه او دویم د خپل خاون داغي ډیر لحاظ ساتل. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای مدینه منوره کې یو زنانه وا بس دا خبره کوم به دعا کوو ان شاء الله. مدینه منوره کې یو زنانه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې پلان کوي زنانه د پلان کوي قبيله دا وای آو وای هغه زنانه داغي متعلق جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته سلام راوړل چې باغی سلام وایا. خاوند راو غختو خاوند راشه ستا بیبی ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام را لګلې خدا راته وای چې ستا بیبی کم یو عمل دی چې کیا دا راته وای. یاد ساتي ګورا تاسو دا موبایلونه غلط مې استعمالوي. تاسو په خدای باور وکئ بیګا زما یو ورور ما ته موبایل کړی چې ما ته نیمه شپه پورې خوب نه راتلل. مولوی صاحب خامخا تاسو ځان کې د محبت پیدا کړئ مینه پیدا کړئ. دا زګوره لالچ خدای دې مخ ته نه راولي. ما التم نه دی کړو ان شاء الله قیامت ته پوری چې زما بدن کې ساوي زما دوستانه بم چا سره چوي دا به د خدای درزا ده پاره وي رشتہ بم د خدای درزا ده پاره کوم او تعلق بم د خدای درزا ده پاره ساتم. ځکه چې دا لالچ ختم دی. سلوخ کال نه چې خو عمر ووري دا مون پردي عمر کې به سره ورخته شي نو پردي عمر کې دا شی کول نه دی پکار. محترم درس ځان کې پیدا کوي درد دا شیزونه تاسو غلط استعمالوي دا د دین د لپاره استعمال کوي. بیان ریکارډ کوي بیان ځان سره یو څه زنانه او ته بیان وکي. زنانه زمونږ د دین نه ډېر لري دي ډېر زیات لري دي. زنانه ته دا پته لګي چې زما د خوري واده دی ټول خلاف سنت کارونه پکې کوي. ته ورته نشې ویل چې دا مکوا ځکه چې دا غي ذهن ته نه جوړ کړي. راځي د دې خويند ذهن جوړ کو د دې مېند ذهن جوړ کو. دا خو یو جنتی بیبي ده دا خو د جنت زنانه ده دا خو هغه زنانه ده چې دا جنتی بچي زیږولې. دې زنانه خو معاشره ته رڼا ورکړي دې زنانه خو معاشره ته ښکلا ورکړي. دا وری جهنم ته روانه ده. دې زنانه په حال باندې فکر ولی نه کوي په دې باندې فکر پکار دی درد پکار دی. انس ابن مالک وی جناب رسول الله مبارک ورته وی چې راشه دی خو ستا بیبی کم یو عمل کوي چې جبرائیل علیه السلام ورته سلام را لګلې دا الله د خوانه. اغا صحابی راغوی فرمایل فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. زچ کله سفر نرا شما زچ کله د کور نه بهر تلېما کور ته واپس را شما زما بیبي ما ته ولاړی
زور باندې ویم السلام علیکم ورحمت الله، ز په اهل عیال باندې سلام واچوم. مال زما بیبي ادریږي، لاس په سینه باندې ولاړ، ما ته وی اے زما خاوندا، اے زما د ژوند مرګریا، ګوره کما نستا په راتلو کې بے ادبي شوي ما معاف کا. زما بیبي ما ته ولاړ، زما بیبي هغه ټیم پورې ولاړ چې تر څو زه په کټ کې ناس نه یم، زه په ځمکه باندې ناس نه یم. زما بیبي ولاړ، زه کله بیبي ته وفرمایم چې ما ته اوبه راواله، زما بیبي په یو اواز سره اوبه راوړي، ما ته لاس لاندې د لوښي لاندې لاس نیولی. زه بیبي ته ویم اے بیبي تا دا لوښی داسې ولې نه رانیولو؟ ما ته وی اے زما خاونده ته د سفر نه راغلی، ستا په زړه کې به نفرت وي، زما ګوتې به خیرنې وي، پاکې به نه وي. فلهذا اے زما خاونده که د دې وی چې ما زړه درته لوښی کړی وی، ما درته اوبه راوړی وی، دا به بیم کموی. زما بیبي کې دا فرمان برداری ده، د شپې د هغې ټیم پورې دا ناستی چې تر څو پورې زه اوده شوی نه یم، ما دل आवाज کله کړی نه دی. د چې کور ته لاړ شم، دا زما خپې کې منډي، دا زما لاس کې منډي، دا زما سر کې منډي، دی ما سره لګې وي د هغې ټیم پورې چې زما ستړیتوب د بدن خلاص شي، بیا زه په ارام اوده شمه. بیا د تهجد ټیم چې راشي نو یا رسول الله دې زمانه وړاندې ولاړې تهجد کوي، کوزې راته ډکوي خودي. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې والله العظیم چې جبرائیل علیه السلام په چا سلام راوړي په داسې زنانه به ولې سلام نه راوړي. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ السلام ما ته فرمایل اے د مؤمنانو مورې زما د امت زنانو ته الله جنت ډیر اسانه کړي. بیبي عایشه وی چې یا رسول الله څومره اسانه دی؟ وای د بنی اسرائیل زنانو با خپل خاوندانو سره یو ځای جهادونه کول، زما زنانا زما د امت زنانا چې خپل خاوند مانځه ته را پاسې، اے خاوند ته وی پاسېګا اذان شو، خاوند ته څه وی پاسېګا اذان شو، سر ورته کې منډي، لاس په ورته زور کی او ورته وی چې پاسېګا اذان شو، او دا خاوند د کور را پاسېږي. اے عائشه زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی چې دا خاوند بلا جمعه ته نه رسیدلی، د دې زنانه نوم به الله د جنتونو په زنانو نومونو کې ولیکي. څومره لوی او د بنی اسرائیل زنانه به یو ځای جهادونه کول. زما د امت د زنانو دومره مقام دی، خو ځان پیژندل پکار دی. نو زنانو ته دا پکار دی چې خپل خاوندان منځونو ته را پاسي، خپل خاوند منزل را پاسي. زمونږ استاد دا وطن د غریبۍ وطن دی، کله به د غاڼې واري څنګه به وختي پاسول، نیمه شپه ستورو باندې به د غاڼې ټیم معلومولو. دې زنانو هغه زنانه ملاړې، هغه زنانه لاړې چې خپل خاوندان به پستورو پاسول. اوس د خدای زنانو کې هغه صفات راولي، او زنانو ماغه دي مونږ ټیک نه یو، په زنانو باندې ورزو مونږ وردا سيزونه راوړل چې خواران په دې غم اخته کړی ځان سره. نو هغه خواران مونږ سره یو شان پریشان ای، مونږ هم شوګيري واغم شوګيري. نو هغه د ستورو ټیم بس معلوم کو سترګې خورانه موبایل ولاړې ختم کړي، تباہ او برباد کړي. میراث غم راغی زمونږ سره ته، دا د زمانه د سیبا سترګې دا بهترین نعمت دارانه موبایل ختم کړل، ار چا سره لویا چمبه ویلاس کې سیبا زنانه خواران هم ندي ملامت او په ایمان وي اسی داسه مولا نه مده خدای ګناګارم فقیرم د خدای تعالی او چې زما مخکم دا چمبه تراواړي او داسه د درې زلې واړي راواړي زبام درد تاویګم داسه چې لګي ما ته مخایا نو زنانه خو کمزوري دي کنه، هي خامخا ګوري. ورونو ځوانانو تقوا تاسو اوس وخت د پاره د دې لاندې نسل د پاره پولې تاسو خسته ژوندۍ تیر کړئ. بیبیانه بس تاسو الله فرمان بردار کی د ژوند په خون باندې به پوي شي. منزله بیبي زما اره خورتا دا د لوډ سپیکر په ذریعہ باندې دا پیغام رسول چې خوري مورې ستاد وجنا یو بچي با اتیا سره کال جهنم کې غوټه خوري ور باندې دا رحم کو چې دا جمع ده کبلستان تل رقم یخنی به وای قسم په خدای کدا د مانځنه پات شو یو غوټه بخوري غریب به تباہ او برباد کی پیمانه وای دې چینی ته دراولم دا پاک چینه ده او دا سری ورمې کې دني سم او 2 منټه دلانه دی وبو کې نسم قسم په خدای چې خپې بداسه پړقته به وخی
80,000 کاله به جهنم کې وغوټي. نو دې مور زوی سره بد وکړه که ښه وکړه؟ جواب راکړي، جواب راکړي. ښه که بد؟ خاوند سره ښه وکړه که بد؟ اے خویندو خپلو خاوندانو باندې رحم وکړئ، منزل را پاسوي. دا به تا ووخي خپې ورته زور کا، بیا به دې ووخي سر ورته زور کا، بیا به دې ووخي ورته ګوره خاونده ما ولې وخې، زه تا د خدای د سپېړې نه بچ کوم. نو خویندو تاسې د معاشرې دپاره کوشش دا وکړئ چې د معاشرې اصلاح تاسې وکړئ. موږ نه خبره خرابه ده، زنانو ته مې دا درخواست دی چې خاوندان مانځه ته راپاسوي. که جنت مو خوښ وي نو د جنت دغه لار ده ګورئ چې کومې ښځې خپل خاوند ته پرون تندي باندې ستړي مشي وکړه، خپل خاوند ته. موږ زنانه ډریور ته ویو وروره ګاډی داسې تاو کا، کلنډر ته وروره پلانکي سټاپ باندې ښکته کېږم، ویو که نه وی ورته. او چې خاوند مو راشي نو ښځه هغې تندی په دې پوزه باندې پروت، او مونږ چې کور ته لاړ، مونږ چې بازار کې روان یو پردۍ ښځه لاس راکړي، نو بیا مونږ خورې کوم خوا ځئ؟ راځه زما دین په دنیا خورې، راځه خورې چېرته ځئ؟ نو دا وخت کې زمونږ دې ځای ته راشي، کور ته چې ننوځو دا قسم کړي صاحب تندی دې ځای باندې پروت، هغه هم راته نه ګوري چې خدایه داسې میر غضب راغی، دا د خدای غضب دې ماله ساتلی ایله، داسې سړی دی. اوس سړی خو هله سړی وي چې تندي د سړي وي. ابو عبدالرحمن را روان دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی را روان دی کور ته چې را روان دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث واورېدو چې کم سړی پرون تندي باندې کور ته ننوځي او یا زره فرشتې د رحمت ور سره ننوځي. څو زره فرشتې؟ ابو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک کور ته نږدې شوی او را واپس شو، په شا باندې راغی. چې په شا واپس راغی بیا قدم واغوستو، دا کلمات ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او بیا قدم واغوستو بسم الله الله اکبر، بسم الله. قدم په درشل باندې وردننه کو، چې قدم په درشل باندې وردننه کو نو دا ویل بسم الله الله اکبر، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بیبي ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ، اهلا وسهلا مرحبا. زه ورته برابر کو. عبد الله بن مسعود دغه نیکیم بس ته ان شاء الله. وای ولی وای د جناب رسول الله خبره دروغ کیږي نه. آقا نامدارو فرمایل چې کم سره په کلاو تندي کور ته دننه شو او په خپل اهل عیال سلام واچولو او پرون تندي هغه ورته وعلیکم السلام ویل، دا خزه او خاون سره د اهل عیال په جنت ته ځي ان شاء الله. دا مخوخه ده کنه سلام اچول، دا قسم دې که عیب دی والله که خپل خبره سره نرم خبره کول عیب دی، یا خوري یا موري والله العظیم که خپل خاون سره خبره خوږی کول څه عیب دی. پردو خلق سره الله سوی ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله پیغمبر ته وی بیبیانو ته دی وایا چې که څوک راځي او دروازه ټکای نو دوی دی ور سره نرم خبرې نه کوي. وره پیغمبر ته الله وی بیبیانو ته دی وایا کچا دروازه والا او کور ته راتلل یعنی تپوس کولو نو تاسو به نرم خبر وسره نه کوي، بس دروازه ورته واپس وټکوي چې څوک نشته بس. ولا فيطمع الذي في قلبه مرض، ځکه کده چا په زړه کې څه بیماری وي خرابه دا غي په زړه کې بیا شک پیدا کی. زنانه وته پردو سړو سره خبرې کول منع دي، حرام دي، مې کوي خويندو مندو. دا خوږی خبرې د خاون سره وکا. شاه ولی الله رحمت الله علیه لوی بزرگ تیر شوی، لوی سره تیر شوی شاه ولی الله رحمت الله علیه خپل بیبي ته او فرمایل د جنت اسانه لار درته ونه خیم. وی ولینا اے خاون دراته وخایا، وی اسانه لار د جنت دادا چې تانا خاون رضاوی. شاه ولی الله رحمت الله علیه وی دا خبره چې کور کې وکړه. شاه ولی الله سپټمبر دا خبره اوریدلې و، ډیر سوچ به کولو. وی یو ځل شاه سپ بیمارو، وی دی خزي ورته وجړل، وی هغه ته چولې جاړي ما خو تعالی ډیر مال پر خودلې دولت شته ده هر څه شته بیا ولې جاړي. اور ته اے شاه ولی الله رحمت الله علیه جاړم پدې باندې چې زما اوستا په مېس کې ډېر کلونه تیر شولو، ډېره موده او زمانه تیره شوې ده، ما بستا به دبي کړي ماله به پته لګېدلې نه وي. و زما خاونده ته په لوی سفر روان یو زه پاتې کېږم، ما ته عفو کا ما معاف کا. شاه ولی الله رحمت الله علیه ورته دعا وکړله،
و یا رب العالمین ما بی بی معاف کرے دا یا اللہ تی معاف کا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شپی خوب گوری بی بی د شپی خوب گوری بی بی خوب کی را پاسی در آواز کی الحمدللہ الحمدللہ. شاہ ولی اللہ سے پاسی دو ورتو اے بی بی سدی اولی دلو چوے الحمدللہ اے زما گران خاوندا ما خوب اولی دلو خوب کی راتا بشارت ملاو شو زیر ملاو شو چھ اللہ رب العالمین ستاسد زوارو گناہونا معاف کرل. مڑا آسان خبر دا جنت انشاءاللہ. جنت تا دیر آسان لاری دی خو منگم دا سخت لاری بیانو ستاس مڑو توڑ دے.